Hello everybody and welcome to our new video. So students, in this video I'm going to teach you a new lesson, and in this lesson I'm going to share with you some information about letters. Salam bia ham tasu ټولو ته نن زه تاسو ته په یو نوی ویډیو کې له نوي درس سره ځم. زموږ د نن ورځ د درس موضوع ده د لیټرز. لومړی خو له تاسو څخه هیله کوم که چیرې ستاسو لومړی ځل چینل ته راغلي حتما تاسو لاړ شئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ په همدې چینل کې شته دي او د همدې چینل څخه زموږ سره کولی شئ آنلاین کورس په ساده او روانه پښتو ژبې سره تعقیب کړئ. راځو د نن ورځې درس شروع کوو. لیټرز موږ تاسو لرو تورو ته یا هم حروفو ته ویلی شي. لکه څرنګه چې یوه ژبه په تورو باندې ولاړه وي، د یوې ژبې اساس په تورو ایښودل شوي، همداشانته په انګلیش کې هم توري تر ټولو ډیر د اهمیت وړ دي. او که چیرې په هره ژبه کې توري موجود نه وي، نشو کولی په هغه ژبه کې موږ تاسو لیکل او یا هم لوستل وکولی شو. نن موږ د همدې په اساس باندې راځو د لیټرز په اړه خبرې لرو. په انګلیش کې لیټرز په دوه برخو ویشل شوي دي. لیټرز په دوه مهم برخو ویشل شوي دي. یو ته ویلی شي فرام فارم یعنی د شکل له مخې، او دویم هم چې دي فرام مینینګ یعنی د معنا له مخې. یعنی توري په دوه برخو ویشل کیږي، فرام فارم، فرام مینینګ. دا به اول حافظې تاسو وسپارئ. بیا توري چې دي دا د شکل له مخې ظاهري چې موږ تاسو تورو ته ګورو، دا بیا د شکل له مخې په څو برخو ویشل شوي دي؟ په دوه برخو. یو ته ویلی شي کیپیټل لیټرز یعنی لوی توري، او بلې دي سمال لیټرز یعنی کوچني توري. صحیح ده؟ نو لوی توري په انګلیش کې موږ تاسو په تیر ویډیو کې هم تاسو ته ولیکل، هم د هغه معنا وکړله. بیا هم تاسو ته غوښتنه کوم چې که چیرې تاسو د تورو لیکل مو نه وي زده، کولی شئ زموږ تیره ویډیو وګورئ. که چیرې مثلا تاسو د هغو معنا وي نه وي زده، هم کولی شئ تیره ویډیو وګورئ. یعنې د دغه ورته درسونه موږ ټول په تیر ویډیوګانو کې تشریح کړي. فقط دلته تاسو دا زده کړئ چې توري د شکل له مخې بیا په دوو برخو دي. یو ته لوی توري وایي، یو ته هم کوچني توري وایي. دا لوی توري تاسو کولی شئ دلته وګورئ ABCDEFGHIJK لوی توري موږ تاسو وایو. بیا هغه تور ته ویل کېږي چې معمولا لوی لیکل کېږي. په انګلیش کې لومړي ځل لپاره چې کوم توري لیکل کېدل هغه لوی توري و. بیا وروسته ورپسې کله چې د لیکلو په وخت کې مشکلات رامنځته کېدل، ډېر ځای یو د حساب له هر سره، بیا ورپسې کوچني توري رامنځته شول. او د لوی تورو استعمال به بیا موږ تاسو په راتلونکو نور درسونو کې وایو چې کله موږ تاسو لوی توري استعمالوو. په سر د کلمې کې کاروو، د یو شخص نوم په سر کې کاروو، که نه چې هغه خاص نومونه اوسیږي. داسې ډېر استعمال ځایونه لري. او سمال لیټرز کوچني توري هغه توري دي چې هغه معمولا کوچني ولیکل سي، او د هغو لیکل تاسو سم معلومه ده چې شپږ موږ تاسو توري لرو ABCDEF. صحیح سو دا کوچني لیکل کېږي او معمولا دا هم په کوچني شکل باندې لیکل کېږي. وروسته له هغه نه بیا موږ تاسو چې بل قدم ته راځو فرام مینینګ یعنی د معنا له مخې موږ تاسو تورو تعریف کوو. د معنا له پلوه بیا موږ تاسو توري په درې کټګوریو تقسیموو. صحیح ده؟ د معنا له پلوه توري په درې کټګوریو تقسیموو. یو ته ویلی شي واول لیټرز یعنی معنا دا ده چې غږ لرونکي توري، هغه توري چې هغه آواز ورکوي په یوه جمله کې، د یوې هجا رامنځته کېدونکو باعث کېږي، هغه ته ویلی شي غږ لرونکي توري. هغه غږ لرونکي توري په انګلیش کې دي هغه بیا 15 دانې دي. صحیح ده؟ کوم کوم دي؟ زه تاسو ته ښایم. A صحیح شو، EIOU 15 دا هغه توري دي په انګلیش کې چې دې ته ویلی شي غږ لرونکي توري. او دې ځکه غږ لرونکي توري وایي چې دا په دې 26 تورو کې دا 15 هغه توري چې په وخت د تلفظ کې زموږ ستاسو ژبه یو د بل سره ټچ کېږي نه، او یعنې دا اواز پکې همداسې صفا ډول باندې راوځي، بندش نه کېږي. صحیح ده؟ او دا چې کله په یو کلمه کې راځي هغه کلمې ته دا څه ورکوي؟ یو معنا او یو اواز ورکوي. صحیح شو؟ که تاسو فکر وکړئ اپل ویلی شي مڼې ته، که چیرې A3 ایسته نو دا PPLES معنا نه لري. صحیح ده؟ همداشانته بیا ورپسې موږ دا سیمي واول لیټرز لرو یعنې نیمه غږ لرونکي توري. نیمه غږ لرونکي شي، نیمه خلاص نیمه بند ویلی شي. دا بیا په انګلیش کې دوه دي، WY. دا دوه هغه توري دي چې دا نیمه غږ لرونکي توري دې ته ویلی شي، که نه؟ نیمه غږ لرونکي توري. او ورسره څنګ کې موږ تاسو لرو بیا کانسوننټ لیټر، دریم کټګوري، هغه ته بې غږه توري وایي. بې غږه هغه څو دانې دي؟ 19 دانې دي. BCDFGHJKLMNPQRSTVXZ. دا هغه توري چې هغه بې غږه دي، په هیڅ وجه باندې موږ تاسو هغه تلفظ کولی نه شو.
نو دغه هم زموږ ستاسو د لیټرز د برخې درس ده. همیش زه کوشش کوم غواړم داسې شارټ درسونه درته جوړ کړم چې نه هم تاسو ترېنه ستړي شئ او نه هم د دې درس څخه تاسو داسې خسته شئ. نو که هر درس موږ جوړو شارټ جوړو لنډې جوړو 4 دقیقې 15 دقیقې کله هم چې درسونه مخته ځي سټیپ بای سټیپ به زموږ درسونه کرا مخته ځي. نو بیا هم تاسو غوښتنه کیږي که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي درس مو نه مو څه زده کړي وي او ستاسو لپاره مفید واقع شوي حتما زموږ ویډیو در سره لایک چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله زموږ د نورو تازه ویډیوګانو لپاره په انتظار کې اوسئ. زموږ هره ویډیو به تاسو ته د همدې چینل څخه رسیږي. تر بلې ویډیو چې زه بیا راځم تاسو ټول په پاک لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چیرې بای بای.